زموږ او ستاسې دپاره د دې څه پیغام دی؟ څه پیغام موږ ته راکوي؟ موږ به دغه مالونه او اولادونه خلاص کړي؟ موږ به دغه قریبان د خدای د عذاب خلاص کړي؟ موږ به د الله جل جلاله د حساب دغه اولادونه خلاص کړي؟ هیڅ کله به مو نه کړي خلاص. موږ چې به د الله د عذاب خلاصوي، هغه به د الله عبادت خلاصوي. چې د الله رسول دونه کوشش کوي په عباداتو کې، موږ ته کم پیغام دی؟ موږ ته دا پیغام نه دی چې د تهجد لمونځ وکړو؟ موږ ته دا پیغام نه دی چې نفلي عبادات وکړو؟ موږ ته دا پیغام نه دی چې د الله په عبادت کې ځانونه ستړي کړو؟ که زموږ په مال او اولاد باندې زړه ښه دی، هغه هم د الله رسول موږ ته ښوولي دي چې انسان وفات سي نو درې قسمه شان دي د ده چې د ده سره ملګري. یتبع المیت ثلاثة اهله وماله وعمله. درې شان د مړي سره ځي، مال دی، اولاد دی او عمل دی. فيرجع الاثنان ويبقى واحد. دوه ځینې راګرځي، یو ورسره پاتې کیږي. يرجع اهله وماله ويبقى عمله. د انسان مال او اولاد قریبان دا در سره روانیږي، په قبر کې چې ستا سره پاته کیږي هغه صرف او صرف ستا نیک عمل دی چې په دنیا کې دې کړی دی. ستا ذکر دی، ستا تلاوت دی، ستا لمونځ دی، ستا روژه ده، ستا زکات دی، ستا حج دی، ستا عمره ده، ستا صدقه ده، ستا خیرات دی چې تا د الله د رضا دپاره کړی دی. دا به په قبر کې در سره پاتې، نور به ټوله ستا سره جلا کیږي. نور نه مال د سره ځي، نه اولاد د سره ځي. حتی په اولادو او قریبانو کې خو بعضې داسې کسان هم وي چې کله قریب وفات سي دی ځینې بیریږي، دی غسل نه ورکوي، دی کفن ته نه حاضریږي، دی د قبر و خاورو ته نه حاضریږي، دی په هغه خاورو باندې لا ځان نه سپېره کوي. نو بیا به نور ستا سره څه وفا وکړي؟ درنو معززو دوستانو، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الجنة اقرب الى احدکم من شراک نعله والنار مثل ذلك. انسانانو، جنت تاسې ته ډیر نږدې دی، ستاسې در چوټې در بند، او جهنم هم تاسې ته دغونه نږدې دی، در چوټې در بند لا هم جهنم در نږدې دی. په نیکو اعمالو باندې به د جنت وي، په بدو اعمالو به د جهنم وي. که د نیک اعمال په دنیا کې تر سره کړل، په نیکو اعمالو کې د وخت تیر کړي، الله به جنت درکوي. او که د په بدو اعمالو کې وخت تیر کړي، الله به د جهنم ته بیایي. دغه جهنم او جنت دا ستا په نیکو اعمالو تړلي دي، دا تا ته ستا در چوټې در بند لا هم در نږدې دي. الله جل جلاله دې موږ ته په دغو مبارکو احادیثو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او الله جل جلاله مو دې د ایمان د زوالو او د بدو اعمالو څخه وساتي. زموږ او ستاسې خلاصون، نجات او کامیابي هغه په نیکو اعمالو کې ده، په ښو کارو کې ده. کومو نیک اعمال او ښه کارونه ترسره کوله، الله به راڅخه راضي وي، او الله به مو اخیره خاتمه په ایمان کې، او الله به مو د دنیا او د آخرت سعادت په نصیب کړي. او که مو نیک اعمال نه وه، هسې وي په خواهشاتو باندې مخ وو، نو د دنیا تباهي مو هم ده، د آخرت تباهي مو هم ده. ځکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: حجبت النار بالشهوات. جهنم په شهوتو پټ دی، په خوندو مزو لذتو باندې پټ دی. که چې کله د ژوند په خوندو مزو کې تیر کړي، نو د جهنم څخه نسي خلاصېدلی. وحجبت الجنة بالمکاره. جنت په تکلیفو کې دی، په زحمتو کې دی، په مشکلاتو کې دی. که د چیرې پر ځان باندې تکلیف او زحمت تیر کړي، مشکلات دې پر ځان باندې تیر کړله، الله جل جلاله به دې جنت ته بیایي، الله به جنت درکوي. الله جل جلاله مو دې د دنیا دغه تکلیفونه دي الله موږ ته اسانه کړي چې جنت منصب سي، او د دنیا دغه خوندونه او مزې او لذتونه دي الله زموږ د زړه او د دماغو څخه وباسي چې د جهنم څخه خلاص شو. د حدیث شریف روایت بخاري او مسلم کړی دی.